بس په دې باندې و چې ګورې تاسې د کابل حکومت ته اداره وایي، ټوله نړۍ په رسمیاتو باندې پیژني، په ټوله نړۍ کې زمونږ بیرغ په رسمیاتو پیژندل شوی ده. آیا تاسې غواړئ زمونږ دا بیرغ کته کوي بېرته به دا سپین بیرغ زیږوئ؟ مبینه ته ورک شه، ته اخوا شه، مبینه ته ورک شه، ته خو بیا راغلی کښېنه الله دا خبرې مه کوه، زه کوربه یم د دې لایف، تښته مه. مبینه تا نه یو پوښتنه لرم، مبینه تا نه یو پوښتنه باس نه مه تښته، زه پوهېږم چې ته له باس نه تښتې، ته له باس نه تښتې. جنجال جوړ کړي ګوره ما هم درنه کړې وه، ما هم درنه کړې وه، د دې هغه نه تښتم پیغام. قاري صاحب دا بل ورځ هم تښتېدلی و، قاري صاحب دنه مې بل ورځ یو پوښتنه کړې وه وروره دا تښتېدلی و. قاري صاحب ما ته ویلې وه اسلام تعریف کا، ما ورته ویل ته سوسیال تعریف کا، زه به درته اسلام تعریف کړم. اوس هم درته وایم زه به سوسیال تعریف کړم، ته اسلام تعریف کړه. راځه قاري صاحب موږ تاسې دا بحث ونیم زره کسان ګوري، د خلکو شوق دا ده چې موږ تاسې نه معقولې خبرې واوري، د موږ تاسې نه دغه سپکې سپورې یا ما ته باید دوه خبرې وانه اوري. هیله کوم چې دوه وغږېږو. بل ورځ ما ته یو طالب ویلې په مسنجر کې ډېر ښه بحث د موږ تاسې د لایف قاري صاحب بل ورځ یو طالب په مسنجر کې ډېر ښه بحث راسره وکړ. هغه ما ته ویلې چې تاسې زموږ په مشرانو ته ولې توهین کوئ؟ ما ورته ویلې نو ته خو وګوره زه چې یا لایف راځم یا یو پوسټ کومه یا یو لیکنه کومه، ستا ملا د تا قاري د تا مفتي، ګوره یو عام سړی که ښکنځلې وکړي خو موږ وایو زه هغه دې نه ده خبر چې سباب المسلم فسوق، نو ته خو ملا یې، ته خو په دې باندې خبرې. نو هغه بیا مې ورته ویلې ماخذه یو مثال به دې همدا مبین درته درکړمه، صحیح ده؟ هغه ویلې وایي زمونږ په طالبانو کې مبین چې ده وایي دا د طالبانو په قلمجار مشهور ده، وایي دا بیا عقل ده. ګوره قاري عیسی ما له ما نه چې د تاسو کوم جای سوځي هغه ما ته معلوم ده، قسم مې دې په خدای دا د ما سکون او چې د تاسو خولې ماتې سولې. موضوع ته راسه، کنې زه قاري صاحب کټ کوم ما او تا خبرې کوو. مبین صاحب تاسې مهرباني وکړئ. مبین صاحب قاري صاحب ګوره مبین ورور چې دا موږ مبارز ده، د موږ ملګری ده، او د دغه هغه خلکو چې هغه موږ ته کنځل کوي سپکې سپورې وایي، واقعیت دا دی چې هغوی د ده نه سخت سوځي او سخت ترې په تکلیف دي. مبین صاحب د موږ یو مبارز ده. خو خپلې موضوع ته به راشو، خپلې موضوع ته به راشو. خو ستا قاري صاحب موضوع ته راځو. زما پوښتنه تا نه دا وه چې وروره زموږ دغه اسلامي بیرغ چې په ټوله نړۍ کې معروف ده او په ټوله نړۍ په رسمیاتو پیژندل شوی، دا به کته کوئ سپین پورته کوئ، دا ولس ته د منلو نه ده، دا ولس ته د منلو ده. آیا تاسې به هم دا کار کوئ؟ ګوره قاري صاحب یو د بیرغ د پورته کولو موضوع ده، د بیرغ د پورته کولو موضوع د اسلامي امارت جواب در کوم. قاري صاحب ما ته لږ وخت راکوي، یو بل ته به وخت ورکوه، اول ته خبرې کوه، سوال مطرح کوه، بیا به زه ځواب در کوم. بیا چې کله زما سوال وخت زه به سوال کوم، ته به ځواب راکوي. که ما سره سوال نه و ته به سوالونه کوي، زه ځواب در کوم. خو په نوبت چې خبرې وکړو دا خلک زما ورته لایف ګوري، دا خلک مایوسه نه شي او دا خلک داسې یو فکر ونه کوي چې دا څوک سره لګیا دی او څه سره وایي. زه ورته باید معقولې او نرمې پستې خبرې وکړو، سره په متقابل احترام وغږېږو سره یو بل ته. اول خو د بیرغ خبره ده. ګوره اسلامي امارت بین الاقوامي مذاکراتو کې دغه مسایل څیړي. اسلامي امارت اوسه پورې نه دی ویلي چې ستا بیرغ پورته کوم ټیټوم خپل پورته کوم یا خپل پورته کوم ټیټوم ستا پورته کوم. دا د بیرغ خبرې دغه د بین الاقوامي مذاکراتو موضوعات دي. بین الاقوامي مذاکراتو کې په دې باندې افغانان خبرې کوي. اسلامي امارت امریکایانو ته هم دا حق نه و ورکړی چې په داخلي موضوعاتو دوی سره وغږېږي. هغه موضوعات چې هغه په افغانانو پورې تړلي دي. پاتې شو تاسې وویل چې دغه بیرغ یا دغه د کابل ادارې چې موږ بولو دا نړۍ په رسمیت پیژني. ګورئ اول خو د یوه نظام د مشروعیت دپاره د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده. د یوه نظام د مشروعیت دپاره ډېر شیان لازم دي چې باید هغه نظام یې ولري. زه به یې تاسو ته لنډ او ساده مثال ووایم. دغه اشرف غني چې کله ځان بریالی اعلان کړو په د انتخاباتو کې، هغه د ټاکنو کمیسیون دی بریالی اعلان کړو. تر هغې وخته پورې چې کله د امریکایانو او د اشرف غني په منځ کې یوه معامله منځ ته راتله، یوه معامله کېده، تر هغې وخته پورې د ځان مشروع ولسمشر باله د دې هېواد. ولې په نړۍ کې یوه هېواد هم حتی په خپله امریکایانو هم دی د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پېژندو. نو که چېرته د نړۍ
رسمیت پیژندنه د یوه هیواد د مشروعیت دپاره معیار وي، نو دا سړی دا یوه میاشت چې په دې چوکۍ ناست و دا په کوم مشروعیت په دې چوکۍ ناست و؟ زه وایم چې د نړۍ رسمیت پیژندنه معیار نه ده. زه تاسو ته بل یو ساده مثال درکوم. په هغه کې په امریکې سره په څنګ کې د هیواد نوم زما نه ذهن نه لاړو، چې د امریکایانو او د روسانو په خپل منځ کې لانجه ده. وینزویلا خدای وینزویلا کې لانجه ده. وینزویلا کې امریکایان یو سړی په رسمیت پیژني، روسان او دې طرف ته نور نړۍ بل سړی په رسمیت پیژني. روسان د یو چا سره ولاړ دي په رسمیت پیژني، روسیا دا او چین دا او دغه ټول هیوادونه دا د یو چا سره ولاړ دي، امریکایانو د ناټو غړي هیوادونه د بل چا سره په څنګ کې ولاړ دي. نو ګورئ یوازې رسمیت پیژندنه دا د یوه نظام د مشروعیت دپاره بسنه نه کوي. د کابل اداره نه د کرزي اداره مشروع مهمه ده، بالکل واقعیت دا دی مهمه ده. موږ چې د نړۍ سره باید وطن کې فخر د کوتک نم کار اخیسته، د کبرو د غرور نم کار اخیسته، د وهلو ټکولو نم کار اخیسته، او په نهایت کې دا شو چې وروره سقوط سره مخ شوی که نه. قاري صاحب هغه خو ګورئ قاري صاحب غږ دې بند شو، زه پوهېږم چې ټولو ته به بند وي که یوازې ما ته بند شو؟ قاري صاحب محترم آواز دې قاري صاحب زما غږ درځي؟ اوس صحیح سو مهرباني. زما غږ صحیح اوس صحیح ده. اوس صحیح ده قاري صاحب مهرباني وکړه. زه وایم چې ما تاسو ته وویل چې د مشروعیت دپاره وبینه بیا راغلی دا بیرغ دې لرې کړه چې بیا اوس زموږ اعصاب خرابوي. لرې کړه دا بیرغ د خپل لخوا نه کوي. د مشروعیت دپاره دلته نور شیان هم ضرور دي چې هغه باید ته په لاس کې ولرې. ستاسې دغه دا هر څه زما غږ کې لکه ستونزه ده. زما غږ درځي قاري صاحب؟ اوس غږ دې صحیح ده. ښه، نو تاسو وویل چې اسلامي امارت پخوا مشکلات لرل، دلته فقر و، چا په رسمیت نه پېژندو. دا ګورئ د بحث یو اړخ ده. موږ هغې خواته نه ځو، که هغې خواته موږ بحث ته ځو هغه اوږد بحث جوړېږي چې اسلامي امارت په هغه وخت کې د مشکلاتو سره هم مخ و، ځینې اشتباهګانې او غلطۍ هم وشوې، ولې په مجموع کې هغه نظام داسې یو نظام و چې هغه د دغې نظامونو نه د کرزي د ادارې د دغې ادارو نه یعنی یو په سله د هغې نه بهتر و. دلته په دې هېواد کې که هر څه و، خو د ارګ په څومترۍ کې خلک د لوږې نه مړه کېدل. دلته که هر څه و، خو دلته هیوادوال دغه حالت ته نه ورسېدلې تا به اوس چې په کوم حالت کې دي. په هر صورت هغې بحث ته نه ځو، ځکه بحث به ډېر اوږد شي سره، هغه به په خپل ځای پرېږدو سره هغه هغې خواته که. اوس موږ تاسې په دې غږېږو چې د کابل اداره دا کوم ټیم چې دوی اوس معرفي کړی ده د مذاکراتو دپاره، دوی اوس کوم ټیم معرفي کړی ده. د اسلامي امارت د نن ورځې اعلامیه دا وه چې دغه ټیم یو خو هم شموله ټیم نه دی، بل دغه ټیم د کابل د ادارې د نظام په نمایندګۍ د موږ سره خبرې نشي کولی. ټول جهتونه د افغانانو په حیث راشي. دا ګورئ د اسلامي امارت یو معقول دریځ ده. اسلامي امارت نشي کولی. تاسې وینئ چې اوس اشرف غني دا اوس په افغانستان کې کوم حال روان ده. افغانستان په تاریخ کې د داسې بدو حالاتو سره نه ده مخ شوی هېڅکله هم. افغانستان یو پېره مخکې زما ستا د لایف د راتلو وعده وه، بیا هغه یو هفته زما میلمانه راغله، بیا بل هفته سره برابر نه شولو. بهر صورت اوس ښه ده چې برابر شولو، ښه ده د 8000 نه پورته کسان موږ تاسې ګورو که نه. ګورئ زه خپله د طالبانو سختترین د مخالف یم، سختترین. اول خو د یو طالب زما نه پوښتنه وکړي چې قاري صاحب ته ولې مخالف یې؟ ګوره زه خو وایم چې زه مؤمن یم، زه مسلمان یم، زه موحد یم. ولې؟ یوازې دا خو د حل لاره نه ده چې مثلا زه تاسې ته وروره هغه الفاظ استعمال کړم چې استعمالوم، او تاسو دم دا نه ده چې ته وروره ما ته چې قاري عیسایي و، قاري یهودي و، قاري کافر و، دا ده او هغه ده او پوه شوې، دا د حل لاره نه ده. ګورئ زه به تاسو ته تشریح درکړم او زما د دغه اختلاف
کېدای شي په میلیونونو افغانان په همدې خاطر تاسو سره مخالف دي. ګوره ما بله ورځ د طالبانو د قطر د دفتر د مولوي کبیر خبرې واورېدلې. زه د مولوي کبیر د خبرو سره تقریبا 80 تر 80% زه سره موافق وم. یعنی هغه څه وی چې زمونږ زړونه یعنی غوښتل د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، د افغانستان سوله، د افغانستان امنیت، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان د هر وګړي، د هر قوم، د هر ژبې، د هر سم، ولو که په افغانستان کې موږ لږکي لرو سیکان ورونه چې زه ورونه ورته وایم په دې باندې ستاسو د اول ډېر خفه کېږي. زه په دې خاطر ورته ورونه وایم چې زموږ د افغانیت او زموږ د انسانیت ورونه دي. نو حتی د دو هم د ارزو ارمان ده د طالبانو سره اختلاف د ولس په دې باندې ده چې تاسو انتهایی د وحشت او د ظلم نه کار اخلي. مثلا په زابل کې مو زموږ 24 نفره د اردو یا د پولیسو د امنیت د اردو عسکر مو په شهادت باندې ورساوه ملي اردو، بیا مو هغه نه وروسته وسوځول. دا اوس کوم اسلام ده؟ دا په اسلام کې جواز لري؟ ها قاری صاحب محترم، اول خو تاسې وویل چې د کبیر مون صاحب خبرې چې ما واورېدې نو ما ته ډېرو افغانانو ته د خوښې وړ وګرځي. زه تاسو ته یوه خبره کوم، یو وړاندوینه کوم، او دا به تاسو ته په واقعیت او په حقیقت سره ثابته هم شي. ډېر هغه فرضیات چې تاسې بلل یا مبینه دا بیرغ د لږ کمونې په رسمیت نه پېژنو، ولې موږ د وموندو او حقیقت بلل ډېر تصویر راونه خلاص. قاری صاحب ګوره که دا بحث خرابول نه غواړئ، زه وایم دی فرعي مسایلو نه به تېر شو. غواړم چې تاسو زموږ کابل ته اداره وایي نو زه ستا بیرغ ته څنګه زما مخ ته نیغ نه کړي؟ ما او تا دوه په دوه باید سره وغږېږو. قاري صاحب اصلا قاری صاحب باس مه خرابوه، په دې باندې کلمه لیکل شوې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مبین صاحب ته لري کوم مبین صاحب نه قاری صاحب بیرغ نه لري کوم قاری صاحب بیرغ نه لري کوم. وغږېږئ، ما مداخله نه ده کړې. مبین بیرغ نه لري کوم، دې بیرغ باندې د ما وینې تویې سوي، دا نه لري کوم. باس دې کوه، کلمه ده کلمه پې لیکل سوی. دې بیرغ باندې موږ په زرګونو قربانۍ ورکړي دي. غږېږه خبر دې کوه، باس نه مه تکته. زه ورته احترام لرم، ما څه نه دي ویلي. راوړه قاری صاحب تخته نه باس نه مه تخته. دې بیرغ باندې موږ وینې تویې کړي، قربانۍ ورکړي دي. دا بیرغ زه نسم لرې کولی. په زرګونو سرتېرې فدایان په دې بیرغ باندې سوي دي. نن د دې بیرغ ورځ راغلې چې زه په نړۍ کې ورپومه. دا خبره به نه کوې، باس وکړه. د دې بیرغ ورځ راغله ده. مبین صاحب احساسات به نه راپاروي. ګورئ قاری صاحب ما او قاری صاحب پرېږده چې ما او قاری صاحب باس نو لرې شه، وځه د سټوډیو نه ته. ما پرېښی بیرغ تا ته څه نه وایي، ته دې خبرې کوه. په دې بیرغ موږ سرونه شیندلي دي. زه نه وځم، دا بیرغ به رپېږي دلته، که باس کوې که نه کوې. په دې بیرغ موږ داسې سرونه شیندلي دي، دا بیرغ نه لرې کومه. خبرې وکړه، باس دې وکړه، باس نه به نه وځې، خبره کوه. مبین صاحب ګورئ، تاسې به زما خبرو کې مداخله نه کوئ، تاسو د مایک بند کړئ. نه کوم، زه مایک بندوم، بیرغ نه لرې کومه. قاري صاحب نه بندوم، ما ته نه دي ویلي چې بند کړه. دا بیرغ زه نه لرې کوم، باس دې وکړه. دا بیرغ زه نه لرې کوم، زه نه غږېږم. سر بیرغ دلته ولاړ ده، باس زه نه غږېږم. قاري صاحب سره وتښته مه. ته دې مایک بند کړه مبین صاحب مایک دې بند کړه. بند مایک بند، دا بیرغ به رپېږي. دا به زه په نړۍ رپومه. ما عهد کړی دې بیرغ سره، ما وعده کړی دې بیرغ سره چې زه به دې په نړۍ رپومه. غم مه کوه. خوار مه کوه چې دا بیرغ دې رپولی، تا ولږې تندې ده دومره ولاکې غټ شوی وای، خېټې ته خو دې ګوره. مبین صاحب ګوره قاری صاحب، زه به ته خپل منځ کې بحث وکړو. دغه فرعي دلته ما ورته ډېر خلک ګوري، دا بحث به نه خرابوو که نه. هغه زه دا وایم چې ما ورته باید دوه په دوه راشي، یو طرف ته ته راشي، یو طرف ته زه. دی ته ورته وځه وروره سټوډیو نه. زه ورته دوه په دوه ځکه نشو راتلی چې دا سټوډیو زه کنټرولوی نه شم. ګوره زه سټوډیو زه نشم کنټرولوی، دا سړي سټوډیو کنټرول کړې ده. دا مبین صاحب سټوډیو کنټرول کړې ده، سټوډیو زه نشم کنټرولوی، زه کمپیوټر نه لرم. زه هم میلمه یم، ته هم میلمه یې په دې بل سټوډیو کې.
ګورئ تاسې پوښتنه وکوله چې زما مخالفت دی طالبانو سره په دې ده چې دوی وحشت کوي د موږ اردو سرتیري په وحشت ووژله. تاسې ګورئ یو طرفه قضاوت مه کوئ. دلته دغه وحشت چې تاسې وحشت تعبیروئ چې موږ یې وحشت نه بولو، موږ یې جهاد بولو، دا خو اوس دا څه وخت کېږي چې شروع شوی ده او زور یې اخیستی ده. دلته داسې یو وخت و چې امریکایان او د امریکایانو همدا ملګري چې نن په خپلو قشلو او پستو کې سوځول کېږي، دا خلک به روان وو د زما په کور به یم انګریزان را نه ایستل، ستا په کور به یم نه ایستل، تا به چې دا سپینه ټوپۍ حارث صاحب غږ دې بند شو. الو قاری صاحب आवाज دی نه لرو. قاری صاحب محترم आवाज دی نه لرو. قاری صاحب محترم आवाज دی نه لرو. قاری صاحب سعید خواسته مبین هغه اسلام خو لږ تعریف که تر څو قاری صاحب راځي. قاری صاحب سعید خواسته ښه مبینه